السلام علیکم. زیم صاحبزاده او تاسو ګورئ صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. په واتس اپ کې یو غټ اپډیټ راغلی، یقینا چې دغه اپډیټ به تاسو ډیر زیات خوښ شي. اوس تاسو په واتس اپ کې چینل کریټ کولی شئ، لکه څنګه چې تاسو په یوټیوب کې په انسټاګرام کې تاسو چینل کریټ کوئ، دغه شانتي اوس تاسو په واتس اپ کې هم چینل کریټ کولی شئ. د واتس اپ طرف نه یو بهترین اپډیټ راغلی. نو دغه اپډیټ په کوم ځای کې د مکمل طریقه به درته ښایم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ، که چېرې دا زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ټولو کې به اول تاسو خپل واتس اپ چې دی هغه به اوپن کړئ. واتس اپ چې کله تاسو اوپن کړه نو کته تاسو لاندې کوم مینیو بار چې دی تاسو باندې تاسو وګورئ، اول د چیټس، دویم د اپډیټ کمیونټي کال. نو په دغه اپډیټ چې تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو ته یو ډیر چینجنګ په واتس اپ کې وښکاري. اوس تاسو ته په فیسبوک کې د نیوز وغیره ضرورت نشته. په دې کې تاسو کوم غټ سلیبریټي چې دی هغه تاسو په دې کې کتلی شئ، او هر قسم نیوز هر څه تاسو په دې کې کتلی شئ. اوس مثال کې دا جیو نیوز دی، دا ما فالو کړ دی، دا تاسو کتلی شئ. دې کې هر قسم هیډلاین او کوم خبرونه چې دی هغه په دې کې موږ ته بالکل په اسانه راځي. او دغه شانتي که زه وګورم مارک زکربرګ وګورم نو دی هم ما په دې باندې فالو کړ دی. د فیسبوک باره کې، د واتس اپ باره کې، نو هغه به ډایرکټ ماته زما په واتس اپ باندې راځي، او د ده په چینل باندې تاسو به وګورئ چې دا ویریفاید دی او د 1.1 میلیون کسانو فالو کړ دی. او که دغه شانې موږ کته راشو واتس اپ، که واتس اپ موږ وګورو نو د واتس اپ کوم نوی اپډیټ چې راځي هغه به هم دې کې موږ ته میلاویږي. او که موږ نور کسان فالو کوو، مثال کې نور فوټبالر شله یا څه غټ غټ سلیبریټي موږ فالو کوو نو هغه به سی آل باندې موږ کلیک کوو، او دغه شانتي تاسو ګورئ دې کې موږ جیو نیوز شو، جیو ټي وي، زندگی ټرس، او کوم غټ غټ سلیبریټي چې دی هغه دې کې موږ فالو کولی شو. نو که دا فیچر چا سره هم کار نه کوي نو خپل واتس اپ چې دی هغه زر ته زر اپډیټ کړئ نو دا فیچر به تاسو سره هم راشي. او ان قریب را روانه ده چې دې کې تاسو خپل چینل هم کریټ کولی شئ. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا چینل ځان سره فالو کړئ، او دا پیج چې دی دا لایک کړئ، او د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.